بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم ملګرو نن مې تاسو د پاره ډیر مهم کلاس راوړی پر اروان وخت کې مم زستاسو د پاره هم دغه رنګي کلاسونه راوړم په دې کلاس کې ما تاسو ته خالی خانه راوړي دي په دې کې وزه تاسو ته اس ام آر دا به پکې منګه لګو چې په کومه جمله کې با یا په کوم خالی ځای کې به کوم ټکی لګي نو دا ټول برته په نننی کلاس کې زده کوم ملګرو د دې وزه تاسو ته یو خټ ټریک هم په د کلاس په اخره کې زده کوم نو کلاس تر پایه پورې وګورئ راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کو پهلنی سنټنس موږ سره سره شي ډیش ا نرس نو په دې ځکه کې موږ څه لګو شي از ا نرس د ډیش سټوډنټس نو په دې ځکه کې موږ څه لګو they are students I dash hungry نو په دې ځکه کې موږ څه لګو I am hungry یعنی زه ډیر وږی یم it dash terrible it is terrible ملګرو په دې کې په کلاس کې زه تاسو ته په اسانه طریقې سره د کلاس په اخره کې ان شاء الله راټول څه په اسانه طریقې سره د کوم خو کلاس به تاسو پایه پورې ګوري you dash a teacher you are a teacher یعنی ته یو استاد we dash happy we کې به موږ څه لګو we are happy we سره به موږ are لګو he dash thirsty he is thirsty یعنی هغه تږی دی یعنی اوبو ضرورت دی ورته I dash sad I am sad په دې ځکه موږ څه لګو I am sad یعنی زه ډیر خفه یم یا خفه یم it dash an animal په نهم نمبر خالی ځای کې څه راځي it is an animal you dash strong you are strong یعنی ته مضبوطی the student dash bored the student is bored دې ځای کې موږ څه لګو is Mali dash my sister Mali is my sister یعنی مالی د یو جینۍ نوم دی Johnny and Max dash friend John and Max are friend یعنی دا دې کې موږ څه لګو are په 14 نمبر خالی ځای کې څه دی two cats dash sleepy two cats are sleepy یعنی هغه ودري sleepy I dash full I am full ملګرو دا خو ما تاسو ته خالی ځای نه راوړی اوس به زه تاسو ته په دې کې دا زده کوم چې موږ به د کم ټکي سره به موږ کم ټکي لګو نو دا ټول به زه تاسو اوس په اسانه طریقې سره زده کوم په دې کلاس کې به زه چې تاسو ته دا زده کوم نو انشاءالله تاسو ته به په ټول عمر کې هم څه قسمه مسله هم نه راځي راځئ چې زه تاسو اوس دا زده کوم چې موږ به دا ټکي کم ځای کې لګو دا به کم ځای کې لګو د دې نه بعد به موږ څه لګو نو راځئ چې دا اوس وکړو ملګرو اوس به از موږ کم ځای سره لګو د کوم ټکو نه بعد به موږ از لګو نو دا موږ سراسری this is چې this موږ څه کله راځي نو د هغې نه بعد به موږ خامخا is لګو he is د he نه بعد به موږ څه لګو he is she is یعنی مطلب شي موږ د جنۍ دپاره استعمالو د ښځو دپاره او he موږ د هلک دپاره سړو دپاره استعمالو یا د چا نوم چې د هغې نه بعد به موږ څه استعمالو اکرام is از به موږ د هغه څیز نه بعد استعمالو کوم څیز چې واحد یعنی یوي چې یوي نو هغې نه بعد به موږ څه استعمالو از به استعمالو کو بیا هم چېرته ملګرو تاسو ته په دې کې څه قسمه مسله خو مې نو ما ته بالکل ویلی شئ نو انشاءالله زه هم بیا هم په اسانه طریقې سره پوهوم خو از به موږ د واحد نه یعنی یو څیز یوي د هغې نه بعد به موږ از استعمالو کو هغه شي کو هی کو دسی کو د یو کس نومي نو هغه چې ځان لري نو هغې نه بعد به موږ څه استعمالو از ام به موږ کوم ځای کې استعمالو ام چې کومه دی دا به موږ صرف په یو ځای کې استعمالو یعنی آی نه علاوه به موږ ام نه استعمالو بس کو چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې ام به موږ څه استعمالو آی ام یعنی زه نو دې آی نه بعد به موږ ام استعمالو به دې کې نور څه نشته ملګرو اوس موږ سره دی آر به موږ د څه نه بعد استعمالو یو آر وی آر یعنی موږ او they are هغو these are دغه سیزونه نو آر به موږ هله استعمالو کله چې موږ سره سیزونه ډیر یعنی جمع اوس کو درې کسانې د هغو دپاره به موږ څه استعمالو موږ به وي they are یعنی دوی مطلب کو موږ یو کس ته وي چې مطلب تا دا کار وکړو نو هغې نه به یو به موږ استعمالو نه د یو نه بعد به موږ څه استعمالو you are we are یعنی موږ
آر به موږ څنګه ځای کې استعمالو تاسو صرف دا زده کړئ چې آر به موږ د جامع سه استعمالو او کله هم چې تاسو له یو راتلو وی راتلو دی راتلو دیز راتلو نو د دې نه بعد به موږ خامخا آر استعمالو. ملګرو کو بیا هم چېرته تاسو ته په دې کې څه قسمه مسلې نو ما ته بالکل کمنټ کولی شئ. بالکل اسان دي. کو چېرته تاسو نه څوک دا تپوس هم وکړي چې ایس ایم آر دا څه شی دي نو تاسو به ورته وایئ دا هیلپینګ ورب دي. هیلپینګ ورب څه ته وایي؟ دې ته په پښتو کې وایي مددي کار. یعنی دا موږ سره په جملو کې څه کوي؟ موږ سره هیلپ کوي. یعنی دا موږ سره په جملو کې جوړولو کې مدد کوي. ډېرې داسې جملې دي چې مطلب ډېرې نه کمې داسې جملې دي چې هغه د هیلپینګ ور نه بغیر جوړیږي. چې هیلپینګ ور په یو جمله کې نه نو هغه جمله نه جوړیږي. نو هیلپینګ ور موږ څه کوي؟ مدد کوي. هیلپینګ خو تاسو ته ما ویلې مي چې هیلپینګ څه ته وایي؟ مدد ته وایي. ملګرو نننی کلاس موږ پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. په هغې کې به هم انشاءالله زه تاسو ته خالي خانې راوړم او که بیا هم چېرته تاسو ته په دې کلاس کې څه قسمه مسلې نو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ. ملګرو اوس ماله اجازت راکئ. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.